د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یکشنبې شپې پیل شوې جګړې تر ننه دوام کړی او له نن سهار راهیسې هم په کندهار او پکتیکا کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې روانې دي. سرچینې ټولنیز ته وایي چې پاکستانی لوري عام خلک بمبار کړي چې 12 تنه ملکیان یې شهیدان کړي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. خو نن مازدیګر یې هم سپین بولدک یو کور په نښه کړی چې ماشومان یې پکې ټپیان کړي دي. بل لور ته بیا په همدې جګړه کې یو افغان خبریال هم په شهادت رسولی دی. جګړه که څه هم په ځینو برخو کې درېدلې خو په یو شمېر برخو کې لا هم سخته شوې ده. سره لري چې په لومړۍ ورځ ایران، قطر او سعودي عربستان د جګړې د حل غوښتنه وکړه، خو تر هغې راوروسته بیا ډېرو هیوادونو د دغې جګړې په اړه دریځ نه دی څرګند کړی. اوس پوښتنه دا ده چې دا وضعیت کوم لوري ته روان دی؟ کابل او اسلام آباد په خبرو ته کینی او کنه که جګړه دوام ومومي څه به پیښ شي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمدي یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپوز محمد سنگر امیرزاده صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو حبیب الله جانبدار صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو حمید الله هوتک صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. هوتک صاحب، د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستۍ کشاله څه بیانوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب، تاسو ته، جانبدار صاحب ته او امیرزاده صاحب ته د ټلیفون وبخښئ د ټلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د 15 لسیزو رادې خوا یوازینی زموږ همسایه یا ګاونډي هیواد دی چې د افغانستان څخه لاس نه اخلي او هغه پالیسي چې پاکستان جوړه کړې ده هغه جنګي او تخریبي پالیسي ده چې اوس یې هم تعقیبوي. دا موږ په بار بار ویلي د هیڅ وخت افغان ولس او د وخت د افغان حکومتونه نه د جګړې شوقیان وو او نه پر چا باندې جګړه کوله او نه اجازه ورکوله چې د افغانستان خاوره د یو بل هیواد په ضد باندې استعمال سي او نه مو پر چا تعرض کړی دی. خو یوازینی هیواد پاکستان چې موږ هم دې ته نه پوهېږو چې ولې زموږ څخه لاس نه اخلي او هر حکومت چې د افغانستان راغلی دی د دوی څخه د ښه دوستۍ، د ورورولۍ، د ګاونډیتوب، د لا ښه ګاونډیتوب، د حکومت د پیاوړتیا او د اقتصادي پیاوړتیا لاس غځولی دی. خو متاسفانه چې د پاکستان جواب په دې برخه کې منفي و او دی جګړې ته لمن وهي. موږ نه جګړه غوښتې ده او نه جګړه غوښتونکی خلک یا ولس یو، حکومتونه هم همداراز. اوس راځو چې هغه تاریخ هم د پاکستان د پولې اغاړې ته هغه قوم ته معلوم دی، هم دې ته معلوم دی، هم جهانیانو ته معلوم دی چې پاکستان هغه شوم آداب چې لري د افغانستان دپاره د دې څخه لاس په سر سوی نه دی تر اوسه پورې. دا جګړه چې دوی شروع کړې ده، موږ حق لرو د یو افغان د یو په حیث باندې چې د خپلې خاورې او د خپل ولس څخه دفاع وکړو. صحیح. دفاع د افغانستان ولس هم د پاکستان ولس هم ولیدله او ټولو خارجي هیوادونو هم ولیدله. د څو ځلې په دا 4 کاله نه په دا 25 کاله، 20 کاله د جمهوریت ونیسه، 15 کاله هم دا ونیسه، دا 25 کاله او دغه تر مخ بلا مشوره وه. که ولاړ سو د ډاکټر نجیب وخته چې پر جلال آباد باندې دوی کم یرغل وکړي، څه کوله، دلته یې خپل لاسپوڅي څنګه کښېنوله او د افغانستان ملي اردو یې څنګه شانډ کوي او څنګه یې د افغانستان هغه سلاوي، هغه قیمتي ثقیله سلاوي د مختلف النوع تیارو په شمول، د ټانګانو په شمول، د ثقیله سلاو په شمول د خپل غلامانو په لاس باندې رانیولې او نور یې چې نیس وړلی هغه یې کباړ کړی، خپلې کمپنیانې او کارخونې په وپړسولې. بالاخره هغه سلاوي چې اوس ورته پاتې دي هغه بیرته دوی پر افغانستان باندې استعمالوي. اوس که راواخلو دغه 25 کاله د حکومت د جمهوریت په وخت کې هم دوی په موږ باندې تعرض کړی دی، موږ نه دی کړی، زموږ په خاوره باندې تعرض کړی دی. په راکټونو باندې ویشتلي یو، په توغندیو ویشتلي یو، په تیارو باندې ویشتلي یو. اوس بیا چې جمهوریت
پای ته ورسېدی د امارت حکومت رالی 4 کاله کیږي چې دوی هم دغسې مسلسل سفرونه کول چې پاکستان ګواکې زموږ اسلامي او ورور دی ګاونډي مو دی باید موږ دغه اړیکې د ډیپلوماسۍ له طریقه موږ ورسره جوړې کړو او سم ولاړ شو ورسره چې هم د پاکستان ګټوي هم د افغانستان ګټوي راسئ پر تحمل باندې کار وکړو راسئ پر یو داسې پالیسۍ کار وکړو چې هغه اقتصاد محوره وي اجتماعي لحاظ اقتصادي لحاظ په کم لحاظ خو پاکستان بیا هم د دې څخه لاس نه اخلي دغه د جنگ مسله چې اوس د شروع کړې دي دې ته به بیا راسو بیا به درته راسم جانبدار صاحب د افغانستان او پاکستان وروستۍ کشاله څه بیانوي د لوی او بخښونکي خدای په نامه محمدي صاحب تاسو ته محترم هوتک صاحب ته محترم امیرزاده صاحب او درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی وعلیکم السلام تاسو ته څرګنده ده چې افغانان په تاریخي لحاظ جګړو نه دي ویرولي او نه ویریږي او دا موږ دپاره نوې خبره نه ده دلته زبرځواکونه مات سوي دي او په دې جغرافیه کې هر ظالم هر قلدر هر متجاوز درس اخیستی او ماتې خوړلې دا کشاله موږ ته د یوې خوا نه تاریخي بیکګراونډ ته که وګورو د انګریزانو د تعرضاتو بقایا او میراث ده او د بلې خوا که اوسنی حالت موږ وګورو څنګه چې محترم هوتک صاحب وفرمایل دوی مقصر ځکه دي چې د افغانستان هوایي حریم یې نقض کړی د افغانستان په قلمرو باندې ځمکنی تجاوز کړی او دا د نن نه ده حتی هماغه د جمهوریت په وختو کې په کونړ کې تاسې به اورېدلي چې دوی به څومره انداختونه کول او همدا شان هغه ډلې او ټپلې تروریستي ګروپونه دوی اوس هم په خپله غېږ کې نیولي دي چې هغه د افغانستان د منځنۍ اسیا او د چین د یو برخې هېواد د چین د هېواد یوه برخه کې استعمال کړي او په هغه باندې بزنس وکړي نو بنان د پنجاب پالیسي چې ده دا یو تروریستي محوره پالیسي ده او په دې کې افغانانو ډېر له زغم نه کار اخیستی خصوصا اسلامي امارت تر حد زیات زغم وکړ نور نو د ولس فشار د ولس غوښتنه او د خلکو انسجام دا غواړي چې ځینې داسې مسایل شته چې هغه په ډیپلوماسۍ هغه په خبرو نه حل کیږي هغه باید په توره حل سي دا د یو ډېر لوی انګریز استدلال هم ده کله کله چې هغه پولې چې یو تجاوزګر یې اشغالوي د هغه د بیرته د اخیستو دپاره چې دی ډیپلوماسي نه مني مذاکره نه مني خپل حد نه پیژني نو څه به ورسره یعنې اوس د تورې وخت دی بالکل د تورې وخت ده ما یو خبر واورېده د یو ټلویزیون نړیوال ټلویزیون نه چې خراساني صاحب ډېره یوه جالبه خبره وکوله چې که پاکستان له مداخلو نه لاس وانخلي افغانستان به د ده له 5 راکټونو یا له اټوم سره چې د اختیار کې نه د هغه د امریکایانو په تصرف کې ده له دې سره به د مجاهدینو له خوا نه نابودیږي دا ځکه چې له دې غاړې به یو استشهادي لښکر پرې ورځي او تاسې پوهېږئ چې پر لره افغانستان کې او په بر افغانستان کې دا اوس تر 20 میلیونه زیات استشهادي زلمیان نوبت ته ولاړ دي او هغوی دغسې غازیان دي چې وینه همیشه په جوش ده او د شهادت دپاره آمادګي لري مرګ خاص هم ده که نه نو خو مرګ پرېږده چې د سرلوړۍ دپاره وي پرېږده چې د خدای د رضا دپاره وي پرېږده چې د اسلام او د شریعت د انفاظ دپاره وي دغه روحیه اوس په دغه خلکو کې ده په دې ولسونو کې ده نو پاکستان د اور سره لوبه کوي او ډېر خطرناک حالت کې ده او د افغانستان د خلکو غوسه که کنټرول نسوه او دوی ځان اداره نه کړه او عاقب به پاکستان ته ډېر خراب مننه امیرزاده صاحب ستاسو په رنګ باندې د کابل او اسلام آباد وروستۍ کړکېچ په اوسني وضعیت کې څه بیانوي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه محمدي صاحب قدرمن جانبدار صاحب جناب هوتکي صاحب او ټولنیوز ټول لیدونکو او اوریدونکو د خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم ګورئ دا د وعلیکم السلام زه یو بل لید نه ګورم هغه دا ده چې پاکستان په غواړي چې دلته یو اور بل کړي او دا اور نو بیا راټولول ډېر سخت دی په دې کې شک نشته چې موږ هم ډېر شیان ممکن لاس ورکړو خو بیا افغانستان ډېر شیان د هغه دی چې د لاس ورکولو لپاره ډېر کم شی لري خو که دوی فکر کوي چې زه مخکې له هغه دې بحث ته راشم زه فکر کوم چې دا جګړه داسې تصادفي شی نه دی دا پرېکړه و دا پیام و مثلا
یو پیام دا و چې متقي صاحب نه خو دوی خبر و چې باید هند ته سفر لري او په څنګ کې دوی یو پیام ورکړ عین په کابل باندې حمله وکړ چې دا بیخي نو د سره کرښې نه اوختل نو بس څه معنی افغانستان جانب بیخي ډېر زیات هم پذیري وکړ، ډېر انعطاف وکړ او دا یو حمله نه و، دوه نه و، لاس نه و. که جمهوریت نه پیل کو تر نن پورې په سلګونو حمله کېږي خو ډېر وزغمل په صبر نو تر حده پورې چې ته به هر یعنی د صبر کاسه نور د امارات ډکه شوې وه. نه خبره د وطن دی، دلته اوس وطن باندې حمله کېږي، د خبرو ځای په داسې شیانو هغه کېږي چې هغه اور بیا نو داسې نه ده چې دوی به قرار آرام کښېني او افغانستان کې اور به بلي. دلته په دې منطقه کې چې دا اور بل شو بیا به ګورې چې په اسلام آباد کې هم نه ټینګېږي. خبره دا ده چې دا اور اوس د دوی لخوا بل شوی دی، ځکه چې بعضې موضوعات کله په ډېر نور هیوادونو کې هم په هغه صفري کرښه کې چې اوس موږ ورته فرضي ډیورنډ وایو، هغه دلته په نورو هیوادونو کې دا تجربې ستاسې یو نښته کېږي، یو بل موضوع کېږي، یو اختلافات وي، یو بل مسله وي، خو دوی نو بیخي د حد نه ډېر اقدامات کوي. دا نور ډېر نور آباد لري. یو بعد دا دی چې نور دا مسایل د منلو وړ نه دی. مثلا دوی فکر کوي چې باید افغانستان هر پرېکړه کوي باید د بهرني سیاسي پالیسي باید اسلام آباد محور وي، چې دا هیڅ ناممکن دی. ځکه چې ګورئ زه اوس په خپل د ګاونډ ته وایم چې ګورئ دغه جغرافیه دی، ته هم دلته پروت یې، موږ هم دلته پروت یو، خو سره باید ژوند وکړو. نو ته راځې راته وایې چې وروره د معاصر افغانستان دغه 45 کلن تاریخ چې واخلو، داود خان سره ته جوړ رانغلی، ورپسې کمونیستي رژیم سره تا مشکل و، ورپسې همدغه مجاهدین چې په اسلام آباد او پېښور کې میشت و، کابل کې حاکمان شول، ته ورسره جوړ رانغلی. بیا وروسته امارات سره بیا ته جوړ رانغلی، بیا نو په امریکان ته د اډې ورکړ، بمبارد و، وژل و. بیا جمهوریت راغی، موږ بیا کرزي صاحب سره ته جوړ رانغلی، د ولسمشر په صفت 19 ځلې لاړل تا هېواد ته، چې دا خبرې ډېر مسایل د حل دی چې موږ سره خبرې وکړو. بیا ته جوړ رانغلی، ډاکټر صاحب اشرف غنیان GHQ ته لاړل، ته ورسره جوړ رانغلی. موږ څه شي وکړو؟ اوس خبره دا ده چې اوس نو میدان کې سره معلوموو. صحیح ده، هماغه یو متل دی ما مخکې ویلی چې از کم کم میره زیاد فارسی کې موږ دغه اصطلاح کارو. هدف دا ده چې اوس خبره دا ده چې ته په دې ډراون کې، په دې اټوم، په دې نور، په دې خپل تیاره دې مسایل کې دا نه حلیږي. دلته جګړه خو بیا مځکه ده، که هوا یې تا دی خو مځکه یې ما دی، بیا سره معلوموو. نو هدف مې دا دی چې په دې شکل د اور بلول اسلام آباد ته وایو. فقط یو دقیقه وخت واخلم. ګورئ دلته زه یو پیام لرم خپل پښتنو ورونو ته لاندې چې تاسو ګورئ دلته ته راته مخته کوي، ته راباندې مه ځان وژنه، ځکه چې دا د دوو روایتونو مسله ده، ته پکې هېڅ شریک نه یې، ته هسې یو داسې سرباز یې چې تا نوم هم څوک نه اخلي. همدا اوس تا په سر بمبارد روان دی، تا کلي ورانېږي، تا خلک وژل کېږي، نو ته ولې راته سفر کېږي؟ نو اوس چې ته وژل کېږي، بیا یو موضوع دا ده چې دوی غواړي چې نور هم زموږ منځ کې ژور اختلافات رامنځته کړي، ځکه مثلا څوک زموږ لخوا وژل کېږي، هلته خو نو کورنۍ لري. یعنې هدف دا ده چې هر خوا ته دوی غواړي چې ګټه وکړي، او زه فکر کوم چې دا ګټه نور ډېر خطرناک دی، او دا لوبې سره د اور سره لوبه ده. کور دی آباد. هوتک صاحب، امیرزاده صاحب لرو پښتنو ته یو پیغام ورکړ. په دې کې شک نشته. جناب محمدي صاحب، ښاغلي جانبدار صاحب او امیرزاده صاحب د جګړې پر آباد باندې وغږېدل. موږ ډېر څه وکړله، ډېر مو څه ورته وویله. ډیپلوماسي خپل حد لري، او د افغانستان اوسني حکومت چې موږ اوس قرار لرو، امارت اسلامي، داسې مشر نشته چې دوی ته یې د زغم او دوی ته یې د ډیپلوماسۍ، دوی ته یې د تحمل، دوی ته یې د خبرو اترو وړاندیز نه وي کړی. دوی هغه څه غواړي چې هغه د افغانستان یو بچی هم د ده سره وکې کولی نشي، ولې په وسه یې نه ده پوره. څه غواړي؟
یعنی د افغانستان خارجي پالیسي، د افغانستان هغه آبي بندونه، د افغانستان ترقي، د افغانستان کارخونې، د افغانستان نظام، د افغانستان ټول هغه څه چې د یو مملکت لپاره ضرور وي او یو خپلواک خودکفا هیواد وي، هغه پاکستان نه غواړي. هغه خوبونه چې دا 50 کاله لیدلي وو، لیدلی چې ګواکې افغانستان څه به موږ په هره معنا مصرفي مارکیټ جوړوو، که دا په سیاسي انداز باندې وي، که دا په اجتماعي انداز وي، که دا په اقتصادي انداز وي. یعنی دی باید اجازه ونه لري چې زموږ بغیر مشورې دی یا د بهرنیانو سره د نورو هیوادو سره اړیکې ونیسي، یا خپل قانون ولري، یا خپل استقلال ولري، یا خپل ازادي ولري. دا ټولو ته معلومه ده، دنیاوالو ته معلومه ده. راځو اوس پاکستان ته وایي چې سر د جار سم جګړه خو دې شروع کړله، دا جګړه به ستا دپاره ډېره قیمته تمامه سي. اوس خو دې یو په اسلام آباد کې اټومي بټۍ سته چې هغه ته استعمالولی هم نه سي. جناب جانبدار صاحب وویل هغه وخت ستا د بادار په لاس کې ده، ستا د هغه په لاس کې ده، تاسو چې چونګوټیان یاست. که دې په لاس کې هم وي ستا چې په دا 4 ولایتو کې کراچي، پېښور، اسلام آباد او د کوټې هغه برخه چې ستا ده، چې په دا 4 کې د اټومي طاقت وي، والله که ته پر افغانستان کامیابه سي. چې دا اوس د حکومت لوړپوړي مسؤلین غږ وکړي، ته به خپل حال ګورې. په 24 ساعته کې 24 او 24 48 په 42 ساعته کې، په 42 ساعته کې به د افغانستان 2 بیرغونه، 3 رنګه ملي بیرغ او زموږ عقیدوي سپین بیرغ لا اله الا الله محمد رسول الله، دا پر اټک هم رپیږي او دا به د بلوچستان په سیمه څونه سیمه چې زموږ ده پر هغه باندې به هم رپیږي. مه کوه. دی غواړي دا جنګ. د 2 کاله مخکې په دې امارت باندې تعرضونه کوله، پر دې حکومت باندې د امارت اسلامي پر حکومت یا پر افغانانو باندې تعرضونه کول چې ژر جګړه را سره پیل کړي. په دې باندې جهان ټول خبر دی، په دې باندې د اوسني حکومت جګپوړي مشران خبر دي، په دې باندې سیاسیون خبر دي، په دې باندې ټول خبر دي. خو به خړي که مایان ونیسه. دا کرزي صاحب شعار به ستا په یاد ستاسو په ارشیفونو کې پراته دي، د افغانستان ولسونو واورېدله. د جمهوریت د وخت حکومت ډېر سرتیري ښاغلي ځوانان موږ درلوده، دلته په دارشیفو کې ستا، حتی چې د وخت حکومت نه د کرزي صاحب حکومت اجازه ورکول، نه د اشرف غني حکومت اجازه ورکوله چې خپل انتقام واخلي. ولالته زما ورونه دي په سکیله سلا ویمه وله، ورسره کرزي صاحب ته واتا ویلي دي که نه ویلي، ورسره ښاغلي اشرف غني ته وایي ټلیفون ور وکړئ، واتا دغه خپل سربازانو، جنرالانو، د قمندانانو ته اجازه ولې نه ورکول؟ دی غواړي چې زما خپل اډوکی په خوله کې راکړي. خو بیا هم د دې سره سره پر هغو باندې اوس زه غږ کوم، زنده‌باد مرده‌باد، زنده‌باد مرده‌باد. اوس نو چیرې بده پروت یې؟ اوس راولاړ شه، په تا جګړه هم نه کومه. که دې جګړه په وسه نه ده پوره، خو نو جګړه مه کوه. صرف دا د افغان چیغه، دا د لر و بر پښتنو چیغه چې دې پورته کول، او منظر پښتون یې چیرې دی؟ ښاغلی محمود خان اڅکزی چیرې دی؟ ښاغلی ولی خان د ولی خان کورنۍ چیرې ده؟ هغه بنیادي ګوندونه اوس یې وخت دی چې دوی خپل غږ راپورته کړي او خپل ځانونه یو کونج یا یو کناره ته کړي. دی که د جنګ څه لاس وانخلي، نو موږ به د ده سره خو د مجبورۍ په حالات کې بیا چې دی مو جنګ ته مجبوروي، بیا دې نو دی ځان ټینګ کړي چې ښه سودا دی کوي که افغانان کوي. مننه. جانبدار صاحب فکر کوئ چې جګړه د حل مناسبه لار ده؟ زه به یو عرض وکړم مخکې له دې جوابه. پاکستان یا مشخصتر ووایم پنجاب نیمه پیړۍ چې دلته وینې تویې سوي په افغانستان کې، د دغه وینو تویېدنو مسؤلیت کې شریک دی او اوس هم ادامه ورکوي، او دا یوه تاریخي ریښه لري. افغانان په هیڅ وجه، که دا بلوچان دي او که پښتانه دي او په کل کې ټول دغه څوک چې د بشپړ افغانستان اوسیدونکي دي، هغوی له خپل تاریخي ارمان نه انصراف نه کوي. په دې باید پنجاب پوهي. تاسو ته په یاد ده چې د امیر دوست محمد خان په وخت کې کله چې پېښور باندې دوی حمله کوله، رنجیت سنګ چې هغه یو غیر مسلمان سړی و، لیکن د دې دپاره چې پنجابی و او له دغه موجوده پاکستاني پنجاب سره یې د ژبې اشتراک درلود، نو د هغه ملا یې وتړله، خو په مسلمانانو یې تعرض وکړ. مګر اوس الحمدلله
کته هم آګاهي دغه سطح کې ده او په لرو افغانانو کې خوشبختانه چې ډېر یو قوي ظرفیت موجود ده. هغه یو د پی ټي ایم په فورم کې او بل د ټي ټي پي په فورم کې، یعنی افغانان هم د جرګې ظرفیت لري و هم د جګړې ظرفیت لري. دا دوه که سره منسجم سي تاسو مطمئن اوسئ، څنګه چې محترم هوتک صاحب وفرمیل چې 8 ساعتونه بلا په کم وخت کې صوبه بلوچستان او صوبه پښتونخوا دوی به د ازادۍ بیرغونه جکړي او افغانستان به بشپړیږي. تاسو ته معلومه ده چې په پنجاب کې د دوی نشنلیستي احساسات دومره قوي دي چې د نواز شریف د لمسۍ په واده کې مودي د هند صدر اعظم اشتراک کړی و. هلته کولی شي په واقع کې چې پنجابی لاړ شي، پنجابي ته تجارت یې آزاد ده، تګ راتګ یې آزاد ده، ولې څوک په تورخم باندې راوړي یا په بولدک باندې چې عبور مرور کوي هغه باید مشکلات سره مواجه چې یو خلک دي، یو تاریخ ده، یو وینه ده، یو مینه ده او یو عقیده لري. دلته خبره تاریخي ده او دغه پنجاب د خپل اختیار نه ده. دا هغه پنجاب چې د انګریزان او افسران به په اوږو سپرول په کجاوو کې به وړل او د هغوی بوټونه به پالش کول او دغلته افغانستان کې جلاوطن حکومت لوی هندوستان ته افغانانو موقع ورکړه د برکت الله مولوي صاحب په مشرۍ کې هغه جلاوطن حکومت د ازادۍ دپاره دغه سیمه چې ازاده سوې د افغان په ابتکار د افغان په وینه ازاده سوې ده. هندوستان خو دغه مني دغه پاس، ولې پنجاب چې اوس هم د انګریز برخه ځان ګڼي او کلتور عنعنات او سیستم یې ټول انګریزي ده او سیکولر حکومت پکې ده. د هغه ځای مسلمان خلک چې دي تاسو به وګورئ که نن که سبا هغه ورپورته کېږي، خو که هغه ورپورته نه سي مګم دغه دوه صوبې چې دي دا دوه صوبې قرارې نه کینی. دا مشکل داسې نه ده چې موږ دوی ته جوړ کړی، دا هلته جوړ ده. کور دیاباد امیرزاده صاحب، د کابل او اسلام آباد اوسنی وضعیت کوم لور ته روان دي؟ عملي جګړه ده؟ دا خو اوس په ډېر دقیق محاسبه سخت دی، اما که داسې دوام وکړي دواړه خواوې هم موږ هم هغوی ته تاوانونه بیخي ډېر رسیږي. خصوصا ګورې د پښتونخوا د صوبې تاوان بیخي ډېر وي، خصوصا پښتنو ته ډېر رسیږي. هغه ته میشت قومونه څه څوک دي، هم کوټې خواته او هم دې خواته پېښور خواته. ځکه تاسو وګورئ اکثریت دلته د ترانسپورټي سیستم په تجارتي ټول د پښتنو دواړو افغانستان سره ته مثلا عاید څه دی دغه دواړو خواو کې کاروبار دلته دوی ته رسیږي، یعنی اکثریت دوی دی. نو یو تاوان خو ډېر دغه مسله ده. بل مسله دا ده چې د سیمه نارامیږي، احتمالا دا ده چې یو شک نه دی، نو دا خو علني مسله و. اسم منیر چې ټرامپ سره وکتل د امریکې ولسمشر سره، هلته د پښتونخوا دغه منرالونه خاص منرالونه ځان سره ویوړل د یو دوکاندار په صفت. دلته بل موضوع دا ده چې کیدای سي دلته خپل ځای په ځای کې، یعنی مثلا جګړه پیل کړي چې دلته خلک کډه وکړي د بعض ساحونه. زه په خپله دا جګړه داسې نه ګورم چې دا یو تصادف یو شی به یو منلی توفیق نه هسې نه ده، جګړه یو فکر دی. خو موږ ته څه کول پکار دی هغه بیا وروسته درځم. خو اما یو مسله دا ده چې زه په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې وطن مو ګډ دی، په تفاوت د دیدګاه لرو، اختلاف به لرو سره، ډېر ژور اختلافات به لرو، خو وطن د ټولو یو دی. وطن کې څوک حاکم دی هغه مسؤلیت خپل ادا کوي، موږ باید په څنګ کې ورته ودرېږو او داخلي مسایل موږ داخلي کار دی. یو ورځ د شمشاد یو مهم خبریال مشرف سره خبرې درلود په هغه کې په لندن کې، موضوع د پښتنو راغی و د موږ خپل مشکل دی، تاسو خپل مشکل حل کړئ. نو اوس خبره دا ده چې موږ باید د دې نه زده کړو چې د اسلام آباد او د پاکستان اوس رسنۍ کوم خواته روان دی. موږ چې حداقل خپل وطن تخریب سبب ونه ګرځو، نور څه شی نه کوي، یا چوپ کښېنه یا حداقل یو خواته ودرېږي چې هغه که ته فکر کوي چې دغه تا خبرې د حاکمیت او د امارت په نفع دی مې کوه، خو وطن خو تا ګډ وطن دی.
زه ګیله لرم چې دا مسله دا وطن ګوره سبا ته راځي که ته په دې فکر یې چې ښه پاکستان ما ته ګټه رسي والله بله همداسې حالت تا باندې هم پخوا مو بیا به راتلونکي کې هم اوسي ته نو شرم پکار دی زه ولې یو موضوع ته باید ټول حساس واوسو چې د سیمې استخبارات خصوصا پاکستان غواړي چې موږ خپل منځ کې سره واچي او متوجه اوسئ چې بعض افغانان چې یو خبرې کوي موږ باید عکس العمل ونه ښیو موږ باید هدف ځکه اکثریت افغان ملت متحد شوی دی دغه موضوع په ارتباط ځکه چې ګاونډ سره اختلاف لري ګاونډ نه موږ ډېر متضرر شوي وو نو ښه خبره دا ده چې ځان ډېر سپک نه کړو کور دی آباد مننه درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست تودې خبرې خپرونه دوام لري هوتک صاحب دا بریدونه د کابل له لورې د کابل د هوایي حریم د نقص او پکتیکا کې د بمباریو په غبرګون کې وشول فکر کوئ اسلام آباد درس اخیستی ما مخکې وویل ټول ملګري په دې عقیده دي او ټول ولسونه ته دا مسله ډېره جوته ده که د پولې پر ذکر شاخواته دي که دې خواته او جهانیانو ته هم په 4 کاله کې بیخي په بار پنجاب پر افغانستان باندې بریدونه کړي دي او تعرض یې کړی دي ښکاره تعرض یې کړی دي خو اوسني حکومت د زغمت څخه کار واخیستی کله چې د افغانستان پر پایتخت کابل کې بیا حملې وکړلې او هغه جیټ الوتکې استعمال کړې نو دغه د زغم کاسه نور ډکه سوله او د حکومت مشرانو بار ورته ویل چې ته موږ دغه ته مه مجبوروه په دا د 3 کالو په جریان کې بار ورته ویل چې موږ دې ته مه مجبوروه خو افغانان د جګړې ته مجبوره سوله د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د اوس پیلي حکومت د جګړې ته مجبور سو چې موږ جواب ورته ورکړي که چیرې پاکستان دا خوبونه ویني چې زه هلیکاپټر و پلانۍ مهمات و تجهیزات و دغه طاقتونه لرم دی خطا وتلی دی او که یا نور خلک دا فکر کوي د دوی یو د اطلاعاتو وزیر لیکلی و چې د اوسني حکومت امارت اسلامي سره ولس نه دی ولاړ زه به زیری ورکړم چې د افغانستان ټول ولسونه د دې حکومت شاته ولاړ شرق غرب کې تا خلک راووتل واټونو ته دا ډېر اوس اجازه نه ورکوي ما 2-3 ځایه حتی رسمي خلکو ته ویلي دي چې موږ ته اجازه راکړئ چې موږ یو منظمې جلسې د ولسونه موږ ته ټلیفونان کوي چې موږ راوځو سرکونو ته راوځو خو دوی اوسنی حکومت بیا هم اجازه نه ورکوي بیا هم دا زغم کوي حتی دا مو ورته ویلي چې موږ حاضر یو چې سرحدو ته ولاړ سو ولسونو ورته ویلي د مختلفو ولایتو د بدخشان څخه راونیسه تر هرات پورې د ټولو ته ټول ورسره په خبرو اترو کې بوخت دي دا اوس هم فعلا هم بوخت دي حتی د قنداره څخه یو شل نن ولاړی یوه توپنچې سره چې زه ځان وژنه کوم هلته حتی د حکومت څخه یې وغوښتل چې دا یو موټر هم لرم دا زما موټر راته جعلسازي کوي په مینو باندې نو دا د افغاني جوش او د افغان غیرت دی جانبدار صاحب ډېر ښه تشریح کړه چې نور موږ مه تلئ ازموئ مه نو که بیا هم ته د جګړې ډېر شوق لري بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړی دی ده نو ګوره چې بنده یې نه کې تر اخره بیا سره تلو مې بندوه تا ته به بیا دا معلوم سي چې ولس د دې حکومت سره ولاړ دی که نه دی دا خپله دغه شازلمي چې اوس جګړه کوي دا د افغانستان اصل شازلمیان دي که نه دي په دې کې شک نشته موږ په کور کې مشکلات لرو موږ په کور کې اختلاف نظر لرو خو تا دشمن ته هر دشمن ته هر هغه چاته چې افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري هغه ته افغان ولس یو دی د تاریخ په اوږدو کې هم یو اوس هم یو دی او هغه چاته بعضې څه هغه مرتجع انسانان سته په افغانستان کې دا اوس زه فکر کوم ناست به هم وي وتلي به هم وي حتی ډېر صرف د افغان په نامه باندې دا د پاکستان هڅې ستایلي هم دي دې ته ولس جواب ورکړی دې ته مه ګوره د پاکستان اطلاعاتو وزیر ته وایم دې ته مه ګوره دا هغه ډله ده چې تا اوس یې ورکښېنوله بیا دا هغه ډله ده چې خپل مور یې پر تا خرڅه کړې وه
دا هغه ډله ده چې د افغانستان اردو یې تکه تکه کوي پر تا باندې خرڅ کوي. ولس دا کار نه دی کړی خو ولس متحد و متحد دی. دلته اوس مسله زموږ د هغه غاړې زما قوم ته ده، زما ولس ته ده. نور ولسونه باید منسجم سي، ولسونه باید په یوه اواز باندې غږ وکړي. دا که د پولې اخواته ده، د پرزي کرښې اخواته ده، دا که دې خواته ده. ښاغلي محمود خان نوم ما واخیستی، د اسفندیار ولی خان نوم د باچا خان د مکتب شاګردان دي. د باچا خان وخت اوس راورسېدی. منظر پښتون چې نارې ولې وخت اوس راورسېدی. اوس خلک ما و تا ته ګوته نه نیسي چې ولې دې جګړه شروع کړه. اوس خو جګړه د راباندې شروع کړه، اوس خو جګړه د راباندې وتپل. اوس نو ما ته څه پکار دی؟ ما ته خپل دفاع سره سره تعرض هم پکار دی. دا هم بسنه نه کوي چې زه نور ورته کښېنم. زما ته نور د افغانستان د عرضي تمامیت د دفاع سره سره تعرض هم پکار دی چې زه تعرض هم وکړم. خو ولس صرف ولس د دې انتظار باسي چې غږ وسي. دا د پاکستان دپاره هغه جواب دی چې دوی خطا وتلي دي. او بله مسله دا ده چې بیا هم موږ هر وخت د ډیپلوماسۍ د خبرو اترو خلک وو. جانبدار صاحب وویل د هر ماشومه څه چې پوښتنه وکړې، زموږ د یو مېرمنې څخه پوښتنه وکړې، وایي زه هم د ننګ یم، هم د جنګ یم، هم د جرګې یم، هم د سیاست یم، هم د سنګر یم. د افغانانو باندې ته ډېر خطا وتلی پاکستان چې دا کار دې شروع کړی دی. بیا به وروسته انشاءالله مننه. جانبدار صاحب، ښاغلي ذبیح الله مجاهد وویل چې د پاکستان کې یوه شریره کړۍ ده چې دغه شریره کړۍ دغه جنجالونه را جوړوي. آیا فکر کوئ چې د دې شریرې کړۍ سره هلته ملاتړ سته که یوازې ځان باندې اخته دي؟ ذبیح الله مجاهد صاحب ډېره دقیقه نښه نیولې او ډېر صحیح ویلي دي. واقعا هم د هغوی لوړپوړي نظامي چارواکي چې دي د هغو تړاوونه له سمندر نه پورې غاړه ډېر زیات دي. او هماغه سبب د دې سوي دي. تاسو وګورئ چې عمران خان اوس په جیل کې پروت دی او هلته ولسونه ځپل کیږي. هغه ځای کې منظور پښتون چې یو سوله ییز حرکت و، هغه دوی ته د زغملو وړ نه و. او هغوی دا غوښتنه کړې وه چې د پاکستان نظامیان دې له پښتونخوا نه او له بلوچستان نه ووځي په سوله ییز شکل سره تر څو امن راسي. او نور مطالبات هم لرل چې په افغانستان کې د مداخلې نه کوي. په جرګه یې ورته وویلې، ولې دوی هغه جرګه سبوتاژ کړه. نو اوس خو کتاب مفتوح دی. تاسو نور ځتې څه غواړئ چې د یوه هېواد دفاع وزیر تا ته وایي چې ته زما دښمن یې؟ خو د یوه مجرم بهترین سند د جرم دا ده چې دی اقرار کوي، چې خپله اقرار کوي. نو د خواجه آصف ادعا چې افغانان د دشمنان ګڼلي، افغانستان یې خپل دشمن ګڼلی، نو اوس د حساب وخت راغلی له پنجاب سره. تاسو به وګورئ چې کته لر افغانان چې دي هغه په تاریخي لحاظ هغوی دغونه سوله ییزه مبارزه کړې، افغانیت یې د وجود په هره حجره کې لیکلی ده، هغه دوی نسي محوه کولی. نو اوس د دې وخت راغلی چې یو ملي قوي تړون عملي دریځ رامنځته سي او پنجاب په خپل ځای کېنول سي. دا یو ډېره ښه موقع ده. بیا هم زه عرض کړم چې زموږ ډېرو شاهانو زمامدارانو د زغم نه کار واخیست او په تاریخي لحاظ هم تجربه کړ. مګر بیا هم د هغه ورځې نه چې دغه هسته انګریزانو دلته ایجاد کړې د افغانستان او د منطقې دپاره یو دردسر ده. دلته باید سرحدونه طبیعي سي، دلته باید حقدار ته چې په بنیادي توګه دا مسله حل سي، تر څو چې افغانستان بشپړ سوی نه وي. محمدي صاحب په یاد ولرئ، زه به مړ یم، دلته جنګونه نشي ختمېدی. افغانان خپل بشپړ وجود غواړي. او تاسو په دا بلوچستان کې وګورئ، یوه ډاکټره ښځه حاضره نه سوه چې استشهادي مبارزه وکړي، استشهادي حمله یې ونه کړه. ډاکټر مهرنګ اوس په هغې کې نه ده، په جیل کې. ښځې دغونه غیرت او مېړانه لري چې د خپل عزت و ابرو و خاورې نه دفاع کوي. نو دغه زلمیان، دغه شاه زلمیان، دا زموږ غازیان اجازه راکړه چې د دې موقع نه په استفادې سره د زخمي غازیانو دپاره د روغتیا ارزو وکړم له پاک خدای نه. او زه هیله لرم چې موږ غازیان به بشپړ کامیابیږي او لر افغانان چې دي
هغوی هم په شکل د اشکالو د اوس هم شامل دي په دې جریان کې. تاسو دغه ټي ټي پي ته په وړه سترګه مه ګورئ، تاسو دغه منظور پښتون ته په وړه سترګه مه ګورئ، تاسو د بلوچو حرکت ته په وړه سترګه مه ګورئ. سندودیش هلته بیرغ جګوي، پنجاب به منحصر سي، منفرد به سي، تجرید به سي او بالاخره به بیا توبې باسي، حساب به ورسره کېږي انشاءالله. انشاءالله. امیر زاده صاحب، د دې ترڅنګ چې یوې بلې پوښتنې ته راسم، نن د ملي تلویزیون خبریال هم د شهادت جام نوش کړ او یو خبریال هم په دې لار کې خپله وینه نظرانه کړله. دا څه پیغام لري؟ دا جنایت دی د پاکستانیانو لخوا. خبریال دا خو نو هماغه د اسرائیلو عمل کار دی چې په خبرنګار باندې، په ماشومانو باندې، په ښځینهو باندې. مثلا بولده کې ګوره ماشومان هلته اوس سند موجود دی چې دوی جنایت ترسره کړی، یعنی په ملکی خلکو باندې حمله وکړه. ملکی خلک خو نو یعنی دا جنگي جنایت دی چې دوی ترسره کوي. ګوره دا خو بس دوی دا کار کوي. هدف دا ده چې دوی شرمیږي نور هم، ځکه مونږ خو ضروري لاس ورته ورکړی و چې راځه سره خبرې وکړو، د خبرو په نتیجه کې یو نتیجې ته به سره ورسېږو او خپل داخلي مشکل خپله حل کړه. د بلوچو مشکل د اوس خو نه دی چې ته راباندې هغه کې ما باندې تحمیلوي چې سپورټ یې صحیح ده. بلوچ خو ته ورسره مشکل لري، هلته په سوونو کیلومتر تر کنټرول لاندې دی، همالته خپل مشکل حل کړه. کنه ټي ټي پي چیرته موجود دی؟ ګوره یو مطلقیت نسته. ته فرض یو فرضیه واخلو چې مثلا ټي ټي پي سره دلته په امارات کې یا په افغانستان کې خواخوږي موجود، فکر وکړه داسې به یو شی وي ښه، نو دا خو نه کېږي چې مثلا ټول شی ورباندې تحمیل کړي په ټي ټي پي باندې. دا خو تا خلک دی ته وایي چې مثلا او څنګه جوړ سو، خو ممکن ته خپله پکې تجربه لري په دې مسایلو کې، نو ولې خپل مشکل خپله نه حلوي؟ ښه، زه یو بل بحث اشاره کوم چې ډېر په جزئیات نه ځم، ځکه چې ایجابوي نه، دلته د خو رسنۍ ده. زه تشویش لرم، هغه تشویش دا ده چې زموږ نظام او حکومت ورته باید متوجه شي. هغه دا ده چې دوی دلته یو جګړه مخته وړي آهسته آهسته، چې مثلا د امارات سرتیري او دغه د وطن بچیان یو چېرته مصروف وساتي او یو ساحه د افغانستان داعش ته هغه کې زمینه برابر کړي. نو دا یو ډېر لوبه ده، خطرناک لوبه ده. دا ساده مو بولې، دا د تصادفي نه ده، ستراسه ده. دا ګوره د ټي ټي پي موضوع بهانه ده، خو نو خیر صحیح ده. فرض وکړه چې یو تعداد خلک یو چېرته اوسېږي، فرض وکړه په دې، خو ته نو لاړ شه خپل مبارزه خپل ساحو کې وکړه. که نه څه ته دغه چې موږ نه منو په رسمي شکل، خو ته خو اوس دغه اجارهدار خو یې، خو ولې خپل مشکل نه حلوي؟ هلته خو ماته معلوم دی، خو موږ خلک دی هلته په سوونو کیلومتر کې ته حاکمیت لري، خو له خپل لاړ شه خپل حاکمیت ته خپله ونیسه، نو ما باندې ولې تحمیلوي؟ هدف دا دی. او بل موضوع د پاکستان روایت په افغانستان کې ډېر سخت زیان لیدلی، سخت ناکام دی. زه درته اوس وایم وروره، دوی وایي چې تاسو نمک حرام یاست. نمک حرام خو ته خپله یې. مونږ درته ویل چې وایي ما درته ځای ورکړ، داسې وروره ځای خو داسې نه دی. مثلا زه شپه تا سره اوسېږم محمد هسې، و شپه راته راکوې، سبا ته یو بنډل لخته راته د اماده کړی او ما کلک وهي، نو بیا رانه توقع لري چې وروره زه تا صفت وکړم. یو شمېر افغانان په دې نظر دي چې په خپله خاوره کې پراته یو، د ځای نه دی راکړی. د جیلم مسله یو د ټول افغان تاریخ په زړه کې هماغسې راته نیغ کوي، هماغسې راته نیغ هم کوي. وروره په سپین بولدک کې او په تورخم کې او د یمو کامیار سه پرواز کې، زه د کامیار یو لنډ قصه درته وکړم. دا کامیار سه په اسلام آباد کې کېږي، په دې هغه کې په دې انټرنیشنل ایرپورټ د اسلام آباد کې دغه پولیسان یو پلاور کېږي، یو کس پاتې کېږي، دوه کسان هلته یو هغه ته یو کاونټر ته ناست دی او هغه چیک کوي، 3 ساعت در باندې تېروي، پیسې درنه اخلي، بې عزته کوي. کوم افغانان چې هلته اوسېږي په اسلام آباد کې یو چېرته تګ لري، یعنې مقصد لري دغه ځای نه چې بل چېرته ځي، 1 کیلومتر لاره په 3 ساعت ورباندې هغه کوي. نو ته بیا توقع لرې د افغانان بیرون لاړ شي، بیا د پاکستان توصیف وکړي. هدف ته مثلا تورخم ته ځه $1 خو دلته خو یو مناسبت دی، یو مسله داسې یو بل سره روابط لرو. ویزه اخلو په پیسو،
پیسې خپله مصرف و تا دکان پکې هغه کېږي چلیږي موټر د چلیږي سودا د کېږي اقتصاد د روان دی یو کورس 1000 کالدار ارزش دولت اوس 1 لک کالدار اخلي نو په دې لاره کې ډېر افغان سپي دې راته درولی نو ما به عزت کوي نو ته بیا توقع لرې چې زه درنه تا د نمک نه خو دا خو نمک نه دی نمک خو هغه معنا د یو موږ یو ډاکټر انګیال صاحب خبره سي نمک خو مالګه خو دا معنا راکوي چې خلک پکې ژوندی پاتې کېږي د خلک د یو انسان وینه پکې منظم وي صحت پکې ته خو نور نه دا خو نمک نه دی بیا درته راځم جمع بندي کې بیا درته راځم هوتک صاحب که حل لارو ته راسو هر مسله هر جګړه پر خبرو باندې پای ته رسیږي ښه مثال یې د غزې دی د 2 کالو څو ورځو وروسته بیرته هم مسله په خبرو باندې پای ته ورسېده اوس اړتیا وینه چې خبرې وسي محمدي صاحب تقریبا ښاغلي داود خان شهید دوی ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ظاهر خان مرحوم ورکړې دې خواته به اوس راځو ټولو حکومتونو تر امارت اسلامي پورې بلنه ورکړې د خبرو او د خبرو پر میز سره کښېنه خدای دا نوبتي جګړه چې د تاریخ په اوږدو کې اخیستې ده چې ځان یې د فقر څخه اټومي طاقت ته ورسوئ دا خو هلته تاسې د خپلو عالمانو د خپلو هغه جنرالانو خبرې واورئ چې څه ویلي د خپله ضیاءالحق زما سره په ټلیفون کې شته د ټولې خبرې راسره شته د هر جنرال دی راسره شته او دوی ته دا ډېر ښه معلومه ده نور باید د پاکستان سره بالمثل عمل چې موږ بار بار ناره کړې وه په جمهوریت کې موږ غږ پورته کړی دی د وخت حکومت ته مو ویلي دي اوس مو هم ورته ویلي دي د وخت حکومت ته امارت اسلامي ته چې بالمثل رفتار باید د پاکستان سره وسي او سپینې خبرې وسي کرزي صاحب سپینې خبرې وکړلې ستا په یاد په لویه جرګه کې په بل کنفرانس کې ول زما څخه د افغانستان خارجه پالیسي غواړي ورکم زما څخه ډیورن په رسمیاتو پیژندل غواړي دا دوې خبرې مشهورو د ملا عمر مجاهد خبر دی په یاد نصر الله بابر ورته راغلی دا ستا ارشیف ولټوه د دوی ټول جنرالان په دې خبر دی ډیورن غواړم دا خو زما ځمکه ده او د وخت حکومت د هیڅ حکومت د دې صلاحیت نه لري دا د دواړو غاړو د پښتنو حق او حقوق دی دا خو ستا ده نه ما خو د هند برطانوي سره دا خو هند برطانوي دی راسه تاریخ ته سره کښېنو دا ټولې خبرې د پاکستان سره سوي دي بیا قل دشمن په خبرو باندې نه اصلاح کیږي وای کږه خوله صرف او صرف په سوک باندې اصلاح کیږي بس خلاص سخته وخت راغلی دی سخته موقع راغلی ده دا به آزاد پښتونستان خپله ازادي به افغانان اخلي بیا د دوی خوښه ده هلته جلا ولایت جوړوي که د افغانستان د پایتخت کابل سره یوځای کیږي دا خو ما مخکې ویل چې دا د ولسونو ده د وخت حکومتونو هم دا څېړنه کړې وه پرون ښاغلي اشرف غني یو ډېر غټ متن لیکلی دی ډېر ښایسته متن یې لیکلی دی خو زموږ د وخت حکومتونو شهید سردار داود خان هم په دوی باندې خطا وتی چې هغه نصرت بوټو یې ورته راواستول ذوالفقار علي بوټو خپله مېرمن ورته راواستول ورڅې ارشیفو ته مراجعه وکړئ دوی تر موږ ډېر ښه خبر دي یعنې افغانانو د افغان ولس حکومتونو د وخت حکومتونو هر څه ورسره کړي دي د جرګې سیسټم یې پیشنهاد کړی دی د قومونو پیشنهاد کړی ملګرو ملتونو بین المللي قوانینو ته ورته ویلي دي داخل د افغانستان دا ټول ورته ویلي دي اوس پاکستان لاس نه اخلي دا جګړه د شوق وو او شوق یې دی اوس هغه وخت راغلی دی چې آزاد پښتونستان د باجوړ د کنډاو څخه نیولې بیا ځه تر ریګو پورې چې د بلوچستان اخري سیمه د ګرد جنګال ورته وایي او داسې راځه بیا تر سکر تر کم ځای پورې اوس یو څه دی چې موږ ته نوره پکار ده چې خپل ځان خطا نه بس دی دونه کمزوری دشمن دی دونه کمزوری جنگ ستا د نظامیانو سره دی ته کورونه په بولدک کې کورونه ښې وینې د استوګنې کورونه بمبارده په بارامچه کې همدارنګه په خوست و کونړ و پکتیکا کې همداراز نو زغم تر کمه ویل ګرد تر ګرده نو نه چې مازغه یې معلوم وي ورور مننه کورآباد جانبدار صاحب دوه ګاونډي هیوادونه یو مشترکات لرو اوږده فرضي کرښه سره لرو
جګړه د حل لار ده؟ محمدي صاحب زه به یو عرض درته وکړم، وایي زه پور غواړم دی نور غواړي. جګړه خو به خود رامنځته کېږي چې زه پور غواړم او دی نور غواړي. موږ له پنجاب سره غواړو دوستانه اړیکې ولرو، خو دا پاکستان چې ده دا خو هېواد نه دی، له بنیاده دا هېواد نه دی، دا جوړ شوی په دې بل چا په خاوره باندې دی. بنان اوس یې ضرورت منتفي ده په بین المللي سطح کې د قوتونو آرایش چې ده دا تغییر موندلی. هندوستان هغه پخوانی هندوستان نه ده. چین اوس د زبرځواکۍ ادعا لري او ظرفیت هم لري. روسیه تاسو وینئ چې د افغانستان اهمیت ورته اوس په ذهن کې تداعي کېږي. هغه تجاوز هم چې هغو کړی و د برژینسکي په نوښت او د پاکستاني مزدورانو له طریقې د روسیې د راتګ زمینه مسایله کړې وه. نو خبرې ډېرې څرګندې دي. زه خو د افغانانو آینده ډېره روښانه وینم. د انشاءالله په دغه قربانیو کې 2 میلیونه یو وارې موږ شهیدان ورکړي، 1.5 میلیونه بیا شهیدان ورکړي دي، خو 1 میلیون به بیا ورکړو که نه، خبره به حل سي. زه عرض درته کوم چې مرګ خواص یم ده که نه. تا څنګه خبره ګوره، د ذبیح الله مجاهد صاحب خبره ډېره دقیقه ده. پاکستان اول آزاد نه دی، دی مستقل نه ده، رښتیا هم د یوې خبیثه کړۍ په تصرف کې ده او هغه خبیثه کړۍ دغه سیمه د نورو د منافعو لپاره استعمالوي. دا به که نن که سبا چین سره به مواجه کېږي، ځکه د چین او د امریکې ګټې په تضاد کې دي او د امریکا انتخاب کړی ده. امریکا ته نشي کولی چې دی بیا خپله پښه هلته ټینګه کړه، ځکه د نړۍ د قوتونو آرایش او د اقتصادي ظرفیتونو حالت چې ده له نیمې پیړۍ پخوا سره متفاوت ده. په آسیا کې او په خصوصا جنوب د آسیا کې نوي ظرفیتونه رامنځته شوي، نوی شعور رامنځته شوی او هغه افغانان نور پروني افغانان نه دي. تاسو ګورئ چې دوی د استشهاد مینه څونه لري، دوی د خپلې خاورې سره څونه مینه لري. تاسو ولیدل په لر افغانستان کې چې منظور پښتون جرګه دایره کړه، په هغه کې څه طرحې وسوې، څومره یو منسجمه په تش لاس باندې یوه جرګه او څومره په زرهاو خلکو پکې ګډون کړی و، هغه دوی تحمل نه کړی. څنګه چې محترم هوتک صاحب وفرمیل دوی ستاسو پیشنهاد، ستاسو مذاکره، ستاسو عرایضو ته اعتنا نه کوي، نو یوازینۍ لاره دا ده چې موږ باید دوی سره حساب وکړو او کله چې دی عقل یې سر ته راغی بیا به په خپل پنجاب کې محصور وي. کور دی آباد. امیرزاده صاحب که جګړه دوام مومي څه به پیښ شي او د دې ترڅنګ حل لاره څه ده؟ زه دا وایم چې مخکې له هغه نه چې د حل لارو ته راشم 2-3 پیشنهاد قدرمن مشرانو ته لرم چې هیواد ته یو تجاوز سره مخ دی، موږ باید څو کار وکړو. یو خو دا ده چې سوشل میډیا لږ ازاده کړو، ځکه چې تا افغانان څه دی دومره پیسې نه لري چې موږ ډېر فیسبوک کاروو. یو څوک 10 افغاني پیسې اچوي هغه نو فیسبوک نه خلاصیږي. اوس ټول ملت دغه روایت چې امارات پکې مخ ته روان دی، ټول ورسره ولاړ دی، نو ته خو یو لاره ورته جوړه کړه، ځکه چې اوس بیا یو موقت هم که کوې خو یو څو ورځ باید دا موضوع ته باید موږ مسؤلین متوجه شي چې دا ډېر ضرور دی، ځکه تبلیغاتي جګړه ډېر یو مهم پوینټ دی، باید دې ته توجه وکړو. بل مسله د نور انټرنیټو تسهیلاتو په ارتباط رسنیو سره هماهنګي، د رسنیو خبرنګارانو سره ښه په منظم شکل اطلاعات شریک کول، ځکه چې دا د وطن مسله دی او دا د امارات د تقویت سبب ګرځېدی شي. بل مسله زه په خپله شخصا ټول تاسو ته هم محمد صاحب معلوم دی زه یو د جنګ خلاف وم، په هغه لحاظ باندې په فردي لحاظ باندې، ځکه مې سولې ته همیشه کار کړی. نو کله یو څوک در باندې یو شی تحمیلوي ته لاس اوږدوي چې راځه سره خبرې وکړو، هغه بیا راځي بار بار لاسونه د قطع کوي، نو دا خو نو بیا نه کېږي. هدف مې دا دی چې که بیا هم زه وړاندیز کوم چې دواړو خواوې افغانستان او پاکستان سره باید کینی او د خبرو له لارې یو نتیجې ته سره ورسیږي، دواړه ملتونه سره په دې جغرافیه کې اوسیږي او دا په خیر نه دی چې هغه کوي. بل موضوع دا ده چې هیوادونه داسې دی چې ممکن دلته پاکستان یو تعهد کړی د دوی پخوا ولاړ وي، دا په ټول دنیا کې ډیموکراټیک هیوادونو کې بیا یو شکل دی، په دغسې هیوادونو کې موږ یو بل شکل دی. نو دا په دې معنا نه دی چې بیا ته فکر کوې چې ټول وطن در سره ولاړ دی، دا نه کېږي.
ته خپل یو ځان سره یو سوچ وکړه چې تا روایت په افغانستان کې ولې ناکام دی، ولې ته د خلکو نه خوښېږي. خو ځان سره مې یو سوچ وکړه ته مشکل لرې، ته خلک درنه بې عزته شوی دی، که غواړې چې دلته یو دوستي سره جوړ کړو دا په دې نه کېږي. نو موږ ته به وایي چې بار بار ولې هند نه تاسو ملاتړ کوئ. والله که د هند خیر راته رسېدلی وي خو دا صدمه خو راته نه رسوي، توهین و تحقیر و دا شی خو راته نه کوي. زه غواړم چې دغه دواړو هیوادو ترمنځ متوازن سیاست خپل امارت هم دا بار بار وایي د دوی په سیاست د پالیسي کې هم داسې خبرې روان دی. نو دغه موضوع چې ته په دې شکل راته نیغ نیغ کوې خو ته هم لږ ځان اصلاح کړه چې ته اصلاح نه سې خو بس په میدان کې به سره معلوموو. میدان داسې دی چې ته په دې فکر مه کوه چې والله دلته به اور بلیږي او ته به ورنه پاتې کېږي. دا اور ډېر خطرناک دی، بیا به ګورو په خیر. کور دې آباد. د باس درنو ګډونوالو تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور مو آباد ژوندي اوسئ چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.